یو ډیر افسوسناک خبر د پښتونخوا په نوخار کې د روژه ماتي په وخت کې د یو کور 3 ښځې او 15 سړي قتل شوي دي او مجرمان په تیښته کې کامیاب شوي دي. دا واقعه د پښتونخوا نوخار اکبرپور علاقه کې مخې ته راغلې ده چې یو څو ظالمان په کور ورننوتي او ډزې کړي دي چې په نتیجه کې 3 ښځې او 15 سړي په موقع لګېدلي دي او وفات شوي دي. ورسره یوه ښځه او 2 کسان نور هم زخمیان دي چې هغوی د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال ته رسول شوي دي. کوم کسان چې مړه شوي دي د هغوی پیژنګلو د انور علي، راجولي، روزینا، مهرنګار او شکیله په نوم باندې شوې ده او پولیسو په خپل بیان کې ویلي چې د واقعي مجرمانو پسې تلاش شروع دی او سخته سزا به ورته ورکړل شي. خو بلې خواته د مقتولینو کورنۍ دا هم ویلي دي چې پولیس موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې ځکه چې له دې نه وړاندې هم همدې خلکو موږ ته دمکي راکوله او موږ به چې کله پولیسو سره رپورټ درج کولو نو هیچ چا به هم زموږ رپورټ نه اخیستلو. دوی وایي چې خبره په دې راپورته شوې چې د دغه خلکو یو ډرایور څه موده مخکې قتل شوی و چې بیا یې هغه دعوا زموږ په خلکو باندې کړې وه. د روژې مبارکه میاشت ده او داسې ظلمونه خلکو شروع کړي چې د دې مبارکې میاشتې احترام هم نه کوي. یو اړخته د وبا داسې حالات شروع دي چې ټوله دنیا یې په خپله غېږه کې نیولې ده او الله تعالی ته متوجه کېدل پکار دي. خو بل اړخته بیا داسې حالات شروع دي چې بېګناه قتلونه کیږي او انسان لکه د چرګانو په شان وژل کیږي. الله تعالی دې ټول مړي وبخي او واقعا چې دی جنتیانو ځکه چې یو خو روژه وه او د جنت دروازې خلاصې وي او بل دوی بېګناه هم ووژل شول. ټول کلی پرې خفه دی او خلک وایي چې دا ډېر ښه خلک وو. نو قدرمنو دا یو ډېر دردونکی خبر چې دا واقع پرون د روژه ماتي په وخت کې شوې ده. له نورو تازه معلوماتو او خبرونو لپاره خان کلیک چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.